ملګری سوال کړل دا سوال ډېر مهم او ضروری دی ځکه چې د دې مسلې رابطه خاص کر کې هغه ځوانان علاقان یې جنګي چې بلوغت تور سي د هغې نه پس هغه ته د دې مسلې رابطه کیږي یا باشګم بلوغت تور سي ډېر عمر یو چې دا غې نه باوجود پدې کې فرق نشي کولای او دا مسله ته رامخ کې شون بیا هغه ته پته لګي چې هغه په ما باندې غسل واجب شو یا واجب نشو نو د دې ملګری سوال کړل چې د مرد یا د عورت یعنی د زنانه نارینه د عضو خاص نه چې کوم وبوزي د امتیازو نه علاوه وړو بولو نه علاوه دغه څو قسم دي او په کوم قسم باندې چې کوم دی غسل واجب کیږي او په کوم باندې غسل نه واجب کیږي یاد وساتئ د امتیازو نه علاوه چاهے نارینه زنانه د هغو د چې کوم عضو خاص دي د هغې نه درې قسم لا اوبه خارج کیږي درې قسم لا قطرې خارج کیږي یو ته منی ویل کیږي یو ته مزي ویل کیږي یو ته ودی ویل کیږي په دې کې یو داسې چې هغه بذریعہ باندې غسل واجب شي او دو داسې چې هغه بذریعہ باندې غسل نه واجب کیږي اوس راځو هغه دوه قسمه اوبه چې د هغې په ذریعه باندې غسل نه واجب کیږي صرف وضو ماته شي نو هغې ته ویل کېږي یو ته ویل کېږي مزي او بل ته ویل کېږي ودي مزي هغه قطرو ته ویل کېږي چې کله انسان غلط سوچ کې یا ګنده فحش ویډیانې ګوري یا غلط خیالات په ذهن کې راولي یا خپل د کور والا څخه خبرې کوي یا ډېر شه کسان داسې چې هغه غلط دوستیان یاریانې لګي بیا چې کوم دی د هغو څخه خبرې کوي یا ګپ شپ لګي نو د هغې په وجه باندې شهوت بلکاو شي او د شهوت بلکاوېدو نه پس د دې کس نه چې کوم دی قطرې خارج شي او دغې قطرو ته چې کوم دی د دې چې کوم کلر وي هغه سفید وي یعنی د اوبو په شکل باندې وي او دا لیسدار ونی نو دغې ته مزي ویل کېږي د مزي په اخراج باندې غسل نه واجب کېږي د دې په ذریعه باندې وضو ماتېږي لیکن غسل پې نه واجب کېږي نو ډېر خلک داسې چې هغه په دې کې بیا فرق نشي کولی آیا چې دا منی ده یا مزي ده نو دغه ته مزي ویل کېږي یعنی د هغې د اخراج نه بعد د انسان چې کوم شهوت هغه برقرار وي د انسان چې کله منی خارج شي د هغې نه بعد دغه شهوت ختم شي لیکن مزي چې کوم قطرې خارج شي دا بغیر لذت نه خارج کېږي یعنی دته احساس نه کېږي بلکې د بغیر لذت نه دا قطرې خارج کېږي نو دغه ته مزي ویل کېږي او په مزي چې کوم د قطرې د مزي د قطرې خارج شي په دې باندې غسل نه واجب کېږي نمبر 2 دویم هغه اوبه چې د هغې په ذریعه باندې غسل نه واجب کېږي صرف وضو ماتېږي هغې ته ودي ویل کېږي ودی کله خارج کیږي چې کله انسان بول بار ته کینی نو اکثر د امتیازونه مخکې راځي دا قطرې یا د امتیازونه بعد دا قطرې راځي او د دې چې کوم کلر وي دا خړ کلر وي او دا گاړه وي څنګه چې منی گاړه وي دا چاندي دام گاړه وي لیکن د دې چې کوم کلر وي دا خړ وي او د منی چې کوم کلر وي هغه سپین وي هغه مخکې تاسو ته بیانوم نو دا اکثر چې کله انسان بول بار ته کینی په دغه ټیم کې د امتیازونه مخکې یا د امتیازونه بعد راځي اکثر چې کوم د مثانه د ګرمۍ په وجه باندې یا دغه شانتي چې کوم کسانو ته د قبض شکایت زیات زور لګي نو د هغې سره دا قطرې خارج کېږي دغې ته ودي ویل کېږي نو د ودي په اخراج باندې غسل نه واجب کېږي په دې باندې ظاهره خبره ده وضو خو ماته شي لیکن غسل به نه واجب کېږي نمبر 3 هغه قطرې چې د هغې په خارج کېدو باندې غسل واجب کېږي هغې ته منی ویل کېږي اوس منی د زنانه منی او د نارینه په منی کې فرق وي د نارینه چې کوم منی وي هغه سپینه وي او غاړه وي دغه شانتې چې کوم زنانه وي د هغې منی زردی مایل وي او دا بالکل باریک وي یعنی دا گاړه نه وي دا د زنانه او د نارینه په منی کې فرق دی بیا چې کله منی ظاهره خبره چې کله منی وزي د هغې علامت هم دغه وي چې دا په جوش څخه خارج کېږي او د لذت څخه خارج کېږي جټکې څخه خارج کېږي نو دغې ته منی ویل کېږي او ظاهره خبره ده دا اکثر چې کوم د احتلام په صورت کې خارج کېږي یا دغه شانتې بعض کسان داسې چې د لاس په ذریعه باندې منی خارج کېږي یا دغه شانتې کوروالیو کې د هغې نه پس دغه منی خارج کېږي یا اسی بعض کسان داسې چې هغه دومره بیمار وي سرعتي انزال شکار وي چې هغه اسیم یو غلط ونه شی وګوري یا فحش ویډیو وګوري یا بندنظري وکړي نو اسیم داغونه هغه قطرې خارج شي لیکن هغه ته احساس کېږي د لذت سره هغه خارج کېږي او د جټکې سره خارج کېږي او دا کلر ما تاسو ته چې د نارینه چې کوم منی ده د هغې تفصیل ما تاسو مخې ته بیان کوو د زنانه چې کوم منی ده د هغې تفصیل ما تاسو مخې ته بیان کوو نو دا هغه اوبه دي یعنی منی چې د هغې په اخراج باندې غسل واجب کېږي او مزي شوه ودي شوه په دغې اوبو باندې دغه قطرې خارج شي نو په دغې باندې غسل نه واجب کېږي اوس راځو منی مزي ودي دا چې کوم درې قسم اوبه دي دا درې وړه نجاست غلیظه دي که چېرې دا په کپړو باندې ولګي دې سره کپړې ناپاکه کېږي او اوس مثال طور پر دومره ولګي کم ولګي یعنی مثال طور پر د یو درهم نه کم وي په دغې صورت کې خو تاسو مونځ کولی شئ مونځ په دغې حالت کې مکروه دی لیکن مونځ به وشي لیکن یو درهم برابر وي یا د یو درهم نه زیات وي
په دغه حالت کې چاهي منی لګیدلی چاهي مزي لګیدلی چاهي ودی لګیدلی دا درې واړه چې کوم دي نجاست غریزه دي په دغه صورت کې یو درهم روي یا د یو درهم نه زیات وي په دغه صورت کې بیا اساس موز نه کیږي او کچري ولګي نو په کاردار چې هغه زه تاسو لومبه وینځي کپلو باندې لګیږي هغه کپلې وینځي بیا چې کوم دي بیا تاسو ظاهر خبره ده کچري منی خارج شوی تاسو لپاره بیا غسل واجب دي او کچري منی نه خارج شوی نو بیا صرف مزي خارج شوی یا ودی خارج شوی نو په دغه صورت کې بیا چې تاسو کله موږ کوي دا غي لپاره بیا وضو شرط او ضروري ده امید کوم چې مسله به مو سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته